نارینه چې ټیکری درنه اخلي د مېرمنې دپاره یا مېرمن نه وي ورسره او ښځینه چې بیا راځي څوک ډېر لانجې کوي؟ یاره ښځې ډېرې لانجې کوي، نارینه دونه او اوس هم یوه سره لانجه واله په لس شل لانجه کوي که نه؟ یاره هغه په لاس هم لانجه کوي. خدایا دا پوری غر سوری کی وای 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 چې راښکاره سي د ابۍ دا کورونه باران ورو ورو پرې ورېږه وای 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 وړې وړې خو جلکۍ غره ته تللې دینه. سترې مستې هرکلی درته وایم د کابل جلال آباد د لویې لارې یوه ځانګړې ښکلا هغه څه چې زموږ د فرهنګ او دود دستور یوه برخه ده د هغې د خرڅوونکو سره راغلی یم تاسو ته پوره پوره دې باره کې معلومات درکړي در سره به وغږېږي مجلس به یې واورئ. ملګری ستړی مه سې نوم دې راته واخله. خیر اوسئ ښې جوړې په خیر راغللې. نوم مې نجیب الله ده د سروبي ولسوالۍ کابل ولایت. سړی د ما وطندار دی ګوره ښه زم د سروبي یم زه جګدلي یم او دا د همدې ځای ده دا دواړه د یوې سیمې یو. ښه نجیب الله جانه اول دا راته ووایه چې د دې ټیکریو بازار نن سبا څنګه ده؟ یاره بس شکر ده د کولانګو بیلچې د اړۍ نه ښه ده او بیا هم مخکینۍ خوندې نسته دي. سیزن لري نه لري مثلا ژمي کې ډېر خرڅېږي اوړي کې ډېر خرڅېږي داسې یو ځانګړی وخت لري؟ د اوړي کې دونه خونده نسته خو ژمي کې بیا شکر ده ښه د اوړي بیخي یعنې ټیکري موږ بعضې نه اچوو. ښه او بله خبره ده چې دا له کومه ځایه راوړئ وطن کې جوړېږي بل چېرته جوړېږي له کوم ځایه راوړئ؟ دې کې وطن کې هم جوړېږي او زیاتره له پاکستان نه هم راځي هندوستان هر ځای نه راځي خو موږ خپله چې راوړو کابل او جلال آباد نه راوړو. ښه ډېره ښه ده. قیمت ترین به کې څومره ده چې ډېر قیمت ولري د افغانۍ په حساب باندې؟ یاره افغانۍ په حساب باندې قیمت دونه لري چې 350 پورې ټیکری قیمت لري. هر ډول خلک راځي مثلا غریب او مالدار او هر څوک راځي او که نه کټګوري د خلکو معلومه ده؟ نه هر رقم ته راځي غریبانان هم پکې شته دي مالدار هم شته هر رقم ته خلک پکې راځي رقم رقم. ښه ډېره ښه ده. خپل کار روزګار او زندګۍ نه څه خوشحاله یې؟ او شکر ده ښه ښایسته خوشحاله یاستو له پردۍ د اړۍ نه ښه ده وضعیت خپل کار ده او روات ده که د ورځې یو خرڅېږي دوه خرڅېږي پنځه خرڅېږي موږ شکر ده یو څه غریبي پکې شته ده. کله کله داسې وخت راغلی چې په یو ټیکري کې د 100 افغانۍ ډېره ګټه کړې؟ یاره سته ده لکه دا 350 کې خیر اوس خو موږ جیګ دونه نه راوړو او اوس خو وضعیت هم خراب ده او مخکې پروس کالي سو بل کالي سو داسې ټیکري هم پکې راوړي په 1200 هم ول هغه کې بیا ول له سلو نه پورته ګټه هم پکې وله. یو بله خبره نارینه چې ټیکری درنه اخلي د مېرمنې دپاره یا مېرمن نه وي ورسره او ښځینه چې بیا راځي څوک ډېر لانجې کوي؟ یاره ښځې ډېرې لانجې کوي نارینه دونه او اوس هم یوه سره لانجه واله په لس شل لانجه کوي که نه؟ یاره هغه په لاس هم لانجه کوي. دا ولې؟ ډېرې کلکې دي اصلا ګټه وټه خو نارینه کوي دا ولې دوی کلکې دي؟ البته دوی به دا وایي چې هغوی په سختۍ را ګټلي دي راځه موږ به لږ کلکتوب ورسره وکړو که لږ واخلي. اصلا زه خو وایم چې ډېرې پیسې هغوی د لاس ته نه وي ورغلې دوی وایي دا خرچه رانه ونیسي بیا به لاس ته نه راځي که څنګه؟ یاره کېدی شي همدا شی به هم وي نارینه خو پیسې لاس نه ډېرې تېرېږي را تېرېږي ګټه وټه په لاس وي ښځو سره دومره پیسې نه وي همدا یې سرمایه دا ښځې لږ نادیده غوندې مې پیسې زیاتې نه وي لیدلي پوه شوې او نارینه خو پیسې لاس نه ځي او راځي او هغوی بیا په قیسه کې نه وي د 100 250 دې بیا په قیسه کې نه وي. یو بله خبره درته وکړم ملګریا کله داسې ورځ راغلی چې شاهو موټر ودرېدلی د ناوې دپاره یې دا ټیکري درنه اخیستي؟ یاره داسې خاص نه درېدلي خو یګان وخت یو نیم درېږي داسې شوق او ذوق او فرهنګ دپاره نه ودرېږي څوک انځورونه واخلي؟ یاره درېږي د عکسو لپاره ډېر درېدلي دي عکسو لپاره راځي عکسونه ورسره اخلي او به زیاته ټیکری کم یې واخلي کم یې وانخلي خو عکسونه ډېر خلک ورسره اخلي. ښه ډېره ښه ده بس کار او ژوند او زندګي ده ښه روانه ده. دا نور ملګري هم دې خوا ته وخوا ته دا د ټیکریو دغه لري خپله کې خو ډېر ضد او مقابلې نشته؟ یاره نه شکر ده دغه خبرې نشته موږ خپله کلیوال ده او د تره زوی ده موږ سره دغسې څوک نشته ده او نه موږ خپل مابین کې دا تضاد لرو. ډېره ښه ده سلامت اوسې نجیب الله جانه. نجیب الله جان سره د دوی د ټیکریو
ننداره به مراته وښیي چې قیمتي هم ماته راوښیي هغه درمیانه هم ماته راوښیي تر څو پورې تاسو هم ترې برخمن سئ نجیب الله جانه ماته یې وښیه چې قیمتي کوم دي هغه دا شیشهدار هندي شیشهدار دي چې دا 350 پورې قیمت لري د کوم ځای دي دا د هندوستان نه راځي خو موږ خپل جلال آباد او کابل نه راوړو که دې نه نورې کوم رقم ته دي بیا چې درمیانه قیمت ولري دې کې بیا درمیانه قیمت یې دي دیم لاسي دي قیمت یې همدا شی ورسره لري قیمت یې همدا شی ده دا بیا لاسي جوړېږي او دا بیا سیدي دا بیا ساده گاچ ده خو دا بیا 300 قیمت لري ډېره ښه ده ډېره ښه ده مننه د بادام وطن چینل سره یاستئ موږ به تاسو سره یو منتیا مو کوي د نجیب الله جان سره مرکه وه د کابل جلال آباد لویه لاره کې د ده مجلس ځانګړی خوږ ډېره مننه چې وخت یې راکړ خیر مننه تشکر ډېره مننه موږ سره اوسئ موږ تاسو سره یو بیا هم ستړي مه شئ د دغې لویې لارې په اوږدو کې د یو بل ملګري سره ولاړ یو ځان به راوپېژنئ بیا به هغې نه پس مجلس ورسره وکړو ملګری نوم دې څه ده نوم مې ایت ګل ده ښه ایت ګله کار ژوند د اوسنۍ چاره څنګه روانه ده څه نه څه ګټه وټه کېږي او که نه شکر الحمدلله بیخي الله نه ډېر راضي ماشاءالله کاروبار ښه ده کوم سیزن لري او که نه د دې ځانګړی وخت نه ده معلوم هر وخت خرڅېږي نه دا ځانګړی وخت لري ځکه دا ژمی بیا ماشاءالله کار کوي خلک چکریان دي میلو ته راځي خپل فامیل سره راځي بیا دا فامیل والا بیا ټیکري بیا ترې اخلي بیا موږ کار شکر الحمدلله ژمی بیا کوي ډېره ښه ده تورې جامې دي اچولې دي په اوړي کې دې وجه راته ووایه یاره دا هم د خیرنېدو لپاره اچوي خیرنېږي نه بیا هغه نورې جامې سره واچوي بیا د خاورې دوړې به دغه له وجې به دا تورې جامې راچوي ګرمي مې ګرمي دا خو مجبوري ده څنګه خو جامې بیا زر نه خیرنېږي ښه له کومه ځای راوړئ دغه ټیکري تاسو د دې هغه ډېری هغه قیمتترین ټیکري کوم دي چې ډېر قیمت لري هغه په څو افغانۍ کېږي دلته موږ ته قیمتي ټیکري موږ ته انډیا والا گاچ راځي هغه انډیا والا گاچ به ډېر قیمتي وي هغه 350 پورې شته دي موږ سره ډېره ښه ده یو بل مشر ملګری هم دلته راغلی دی را سره بلند مجلس وکړي چې ټیکریو ته ودرېد ماشاءالله ښایسته موټر یې ودراوه چې په کوم نیت دی ودرېد ولې په دوکانو بازار کې نه اخلي دې وجې به ورنه وپوښتمه مشر نوم دې راته واخله زه محمد الله نومېږم راغلو دا ځای بس په چکر راغلي وو سروبي خوا ته د هغه ځای نه را وګرځېدو دا ټیکریو خوند راکړه رنګارنګ ټیکري مالته راځه د ملګرو سره یې پوښتنه وکړو وایي ګورو قیمتونه یې پوښتنه وکړو که څه خوښ شو ورنه وایي کورنۍ غړو ته یې اخلئ بیا ډېر خوشحالېږي مور ته وایي چکر یې مو ولګاوه او موږ د ټیکری هم راوړ صحیح خبره ده بالکل بالکل زړه یې لاسته راوړل غواړي د کورنۍ بس انشاءالله همدا مقصد تا ته به دی ټیکري وښیي او قیمتونه هم درته وښیي او موږ به زموږ د کیمرې ملګری به د دې ویډیو راتو کې تر راځه ایت الله جانه ته ورته وښیه دا ټیکري چې کوم رقم دې خوښېږي قیمت په څو ده ورو ښه ګاچونه دې مخکې وي چې هغه په هغه انډیا والا گاچ دي دا به ورته وښیي چې دا وطندار دوی د اخلاص لپاره تر څو پورې غریبي اوسي همداسې ده بالکل بالکل همداسې ده انشاءالله همداسې ده که دا وایي لږ واړه دي نو 200 روپۍ افغانۍ دې نرخ ده ښه لاسي جوړ دا لاسي جوړ شوي دي دلته افغانستان کې جوړېږي دا خپل افغانستان کې جوړېږي لاسي دي دا او فکر کوم مېرمنې به جوړي افغانستان کې یاره کېدای شي والله موږ دقیق معلومات نشته خو لاسي جوړ شوي دي بیا به مېرمنې جوړي یا به نارینه جوړي ډېره ښه ده مېرمنې هم په ټولنه کې پوره پوره ونډه لري دا یې نو ډېر ځانګړي دي خدای دې وکړي چې دغه د مشر ملګري یو ټیکری ځان دپاره خوښ شي او ترې واخلي ډېره مننه تاسو نه منئ ډېره مننه خدای دې وکړي چې تاسو ښه شی ورته واخلئ کورنۍ خوشحاله کوي انشاءالله انشاءالله مهرباني ژوندي اوسئ ډېره مننه چې ملتیا مو کوله او بنډار کې راسره وئ ایت ګل به راته یا ټپه او یا یو بیت زمزمه کې دا به م ترې واورمه ځکه چې د دوی په غږ کې د دوی په دې ژوند کې ډېر خواږه دي دنه به یې واورمه ایت ګله مهرباني خدایا دا پوری غر سوری کی وای 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 چې راښکاره سي د ابۍ دا کورونا ډېره دي
باران ورو ورو پرې ورېږه وای 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 وړې وړې خو جلکۍ غره ته تللې دینه ډېر علي زړه مې خټه یار مې کولال دی وای 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 خوښه د یار دی چې هر څه تې جوړوینه ډېر علي ډېر خواږه پکې یو ډېر په اخلاص ته ویلې مننه تاسو نه مننه بیا هم د تاسو ډېره مننه هر وطندار د خوشحاله او آباد وي د دوی د ارامه ژوند په هیله باندې یو چې هر چېرته وي غربت به هر څه کوي مګر موږ به نه ماتېږو په وطن کې به هغه څه کوو چې موږ د خوشحالي راکوي مینه راکوي د ده زړه ژوندی د همدغه ژوندی دې اوسي آباد دې اوسي ډېره مننه چې راسره وئ مننه چې منتیا مو کوله